ډېر ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او خوشحاله راغلي وئ چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. اوس به بیا هم خپل نوی درس څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس، څومره ښه زده شوې ده مبارکه دعا. د تاسو د اسلامي درسونو په ترڅ کې نن نوی درس تاسو ته وړاندې کوو. دا درس د سوالونو او ځوابونو په توګه دی، یعنی معلمه صاحبه د تاسو نه سوالونه کړي او تاسو هر څوک چې پوه شوئ ځواب ورکړئ، نو بیا ځواب ورکړئ. او دا ډیر مهم سوالونه دي چې باید تاسو ټولو زده وي. ښه، اوس معلم صاحب وایي د چا بنده یې؟ زه وایم ووایه. د خدای بنده یم، د هغه خدای بنده چې یو دی، هیڅ شریک نه لري او تر ټولو ډیر مهربان هم دی. آفرین، شاباس، ډیر ښه ځواب دی ورکړ. موږ تاسو ټول د خدای بندگان یو او موږ خدای جل شانه پیدا کړي یو. اوس بل سوال درڅخه کړم، د چا امت یې؟ زه وایم ووایه. د محمد مصطفی، د محمد رسول د الله امت یو، آخر زمان پیغمبر، هغه چې آخر کې تر ټولو پیغمبرانو راغلی، هغه محمد مصطفی دی. ډیر ښه. که څوک محمد رسول الله د پیغمبر په توګه ونه پیژني، څنګه بشي؟ کافر کیږي. او بل دا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نه موږ پیروي وکړو، یعنی هغه ټول ښه کارونه چې د کړي موږ یې هم وکړو او هغه موږ ته ډیر ګران وي. څومره باید ګران وي؟ څوک ویلی شي؟ زه وایم د مور او پلار نه هم ډیر ګران وي. ډیر ښه، آفرین. نو دا دوی خبرې ښې زده کړئ. نن درس مو هم دومره و. نور نو مو په خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان.